دیندار ښځه به د سره سخت وخت کې ژوند تېروي او په راحت هم د سره ژوند تېروي، او بېدینه ښځه به سره پراته ژوند تېروي، او چې لږ سخت وخت پرې راشي فریادونه به کوي، بیا را سره ژوند نه تېروي. یو نیک سړی د یو پیغمبر په واسطه ورته پیغمبر ته وایي د خپلې زمانې، وی د الله نه سوال وکړه چې زما خدای پاک یو څو دواګانې قبولې کړي. ډېره ښه هغه ولې د الله نه سوال وکړه. الله ورته دا پیغمبر علیه السلام دا خپل پیغمبر په ژبه ووایي چې ستا به 3 دواګانې قبلوم چې کومې دې خوښې. خوشحاله شو، راغې ښځې ته یې ویلې ښځې مبارک شه، الله خو ما ته دا خپل پیغمبر په واسطه دا سوال جواب راکړ چې زما به 3 دواګانې الله قبلوي، زه چې څه غواړم مشوره کو چې دا 3 کمې غواړو. ښځه ورته وی سړیه زه ستا ښځه یم او سر مې د سره سپین شو، در باندې مې حق دی، دا یو به ماله غواړی او دا 2 ستا شو، تقسیم کو. ښځه ډېره ښه ده، یو به تاله غواړم 2 ځان له، ته څه غواړې؟ وی ماله به داسې دوا غواړی چې ما خدای پاک واپس پیغله کړي، د 14 کالو پیغله جینۍ شم او داسې خشته شم چې په دې ټوله علاقه په مخ د ځمکه زما نه ښکلې جینۍ بله نه، ماله دا وغواړه. هغه نیک سړی ورته وایي ښځې داسې کې مو تا خو په قبر کې خپې پرتې دي او بوډاګان یو مرو، ځان له به جنت وغواړو، د قبر د عذاب نه امان به وغواړو، د الله رضا به وغواړو. داسې کې که ځوانه شي او پیغله شي بیا به بوډی کېږي. تاله یو سوال کوم، یو پکې ستا شو 2 زما، خو د آخرت او د جنت او د خدای د رضا دپاره به سوال دله کوم سوچ وکړه. وی ځان له چې څه غواړې جنت غواړې او کار څه غواړې، خو زما د باندې حق دا یو پکې زما ده، او ما له دوا وکړه چې ما خدای پاک پیغله کړي، خو د مخکې په شان پیغله نه چې داسې خوبصورت یم چې په دې علاقه زما په شان ښکلې جینۍ بله نه، او چې زه پیغله شم ښایسته شم خو ستا هم پکې سور دی که ته به هم خوشحاله که. دا غریب یې را مجبوره که سړی د ښځې نه مجبوره شي. وی خدای دا یو سوال د دې ښځې دپاره کوم، زه په دې 2 ځان له صلاح کوم، خدا یو دې ښځې له کوم، زما دا ښځه واپس پیغله کې چې د 14 کالو پیغله جینۍ وي او داسې خشته خوبصورته چې په دې ټوله علاقه کې د هغې نه خشته او خوبصورته بله ني. الله خو وعده کړې وه، دوی وله قبوله کړه، هغه بوډۍ ښځه هغه واپس پیغله شو، خشته شوه، ښکلې شو. چې څو ورځې تېرې شوې ده دا 2 دواګانې ساتلې دي چې زه به صلاح کوم چې په دې ځان له څه غواړم، مشوره کوم، تلوار نه کوم. چې څو ورځې تېرې شوې دا ښځه ورته وایي سړیه یو مصلحت که وایه څنګه ښکلی شوې؟ وی ښکلی شوم خو مصلحت دا دی چې ما له طلاق را ما پرېږده. ای ښځې دا څه وی؟ نه ته خو بوډا سړی ټوله شپه ټوخېږي ټوخ کې او په کونټه یې ګرځې او نظر دې نه لګي او زه پیغله یم، تا سره ګزاره نه شم کولی، ما پرېږده چې دغه کوم نوجوانه لږ به وکړم او ته ځان له چې د بوډۍ ګوره. یا ښځې دا دې څه ووې؟ دا دوا ما دې له کوله چې ته پیغله شوې، زه تا سره ژوند نه شم تېرولی، زه به ټوله شپه تا ټوخو ته وکږدم که زه به خوب کوم، دا زه ژوند نه شم تېرولی. ته انصاف نه کار وایه، ته بوډۍ او زه ماشومه جینۍ یم، ما له طلاق راکړه زه بل خاوند کوم. غریب یې را مجبور کړ، جذباتو کې راوست، تیز یې کړ، ښه سمشه ګورې نه سمېږم، بس ما پرېږده ما له طلاق راکړه. نو بس هغه سره خو 3 دواګانې وې، هغه 2 مې پکې استعمال کړه. وی خدای زما دا ښځه واپس بوډۍ کړه، خو داسې بوډۍ نه چې هغه مخکې څنګه وه چې ښه بلا شیشه کشي، چې دا څښا تور مخ جرابه مخ او بد شکل شي چې په دې ټول علاقه کې له دې نه څخه بد شکله بله نه، دا په دې خپله ځوانۍ فخر کوي په دې ډول. او خو هغه دعا خدای وعده کړې وه، دویمه دوا استعمال کړه، ښځه بوډۍ شو او داسې سپېره بلا شیشه کا چې دا مخ توی او تک تو بل شان شوه. خدای دا سوچ چې ښځې اینه کې ځان ته وکتل، ای سړیه دا دې رانه څه جوړ کړل، دا دې څه وکړل، ما راته نه وي چې سمه شه. هغه حسن د خدای هغه نعمت دی ونه زغمه، ما نه طلاق وخته اوس دې پرېږدم چې څوک ډوډۍ هم دله در نه کړي. ای سړیه ما خو د سره ټوکې کولې، په ټوکه نه پوهېږې. رقد مکر ته ګوره خفه کېږې ما. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي حضور پاک وی په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې، په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. صحابه دې تپوس کړي د الله رسول الله ولې؟ وی بکفرهن، دا ناشکره دي. نو صحابه ته یکفرن بالله، دا الله ناشکري کوي. وی نه،
یکفرن العشیر د خپل خاوند ناشکر دي. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا کدا خزا طول عمر تو سره خېګړې کې جامیم روړې ډوډۍ مولا روړې نغدي پیسې ورکې او هر قسمه خېګړه وسره کې ثم رأت منك شيئا دمر غلطی ده نو ویني دون غلطی پټې نه غوندې دا بسوي ما رأيت منك خيرا قط اے سړی تعالی خو ما په جون کې جدا خروز نه رومونده دا نه شکر دې کنه دې هر څه دې کړل دا ډوړې د پلار د کور راوړې دا جامه چې دا د پلار راوړې دا کور کې چې سې کې دا د پلار جوړ کړل دا ولې نه شکر دې دا دې نه شکر دا وجه نه بخدي په دوزخ کې پرتی وي دا بی دینه خزه ناشکرای دیندار خزه چنوړیو چته نه سوي الحمدلله وای کنه وای قسم دې پخوانه خزه بل شان وي او دا اوسنه بل شان دي پخوا به خپل غټي بورقې پسر وي مشته بورقې او چادرګي غټي بورقې به او ما ته یاد دي چې خزه به واده شو نو پټانګه کې به وته شاته صادر وتله دا څه وکنه او په دینیانس کې کوچوان ته پاغه سیټ باندې به مرته صادر وته په دې حیا کې بتلا چې وی بان نظر به خځه سر پټ کا الله نو یې واغشت او چې بان وی ټي وی چې د خځه باندې خې تیس کی حیا لا غیرت لا د خدای یاره لا خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نو خځه بډای شوې سړی ما خو د سره ټوکې کولې پټوکه نه پوي دي دا مان دې څه جوړ کړل ما خود ته ویلو چې سمشا الته او خیان رالل چې او خیان رالل د توخه دا موږ په خور ته تجربه کې د استاد برګیری لپاره چې موږ په خور تجربه کې راځي زواره جوړه کړي بډا جوړه دا څه جوړ کړه هغه خود ځان نه یریږي ما شومان ته یریږي د موږ د خور نه څه جوړ پرې دور نه کوتک درته نیسو دا ته روزي او د منځونو عبادت دی لکه چې موږ د خور نه کله پیغله جوړو کله بډا جوړو غریب مجبور شو چې خدای ادا سوش وی بس نه ځوانه خدا ونه داسه اجه مخ کی څنګه واغه سی بډای کا هغه درې مداوی مې استعمال کوي خدای او مغه کې چې مخ کې درې دواګانې مفت کې لاړې خدای او مغه دې پاتې شو چې څنګه وا ناولې دې خدای سره مشوره وکړه خدای سره مشوره نه وکړي نو درې دواګانې چې دسه غختل الله ولا ورته نو مشوره وکړه دنیاوی امور کې د خدای سره خو بیا فیصله د خدای په خبره مکوه د شریعت خلاف کده تسوي چې بالکل نه مانی د دین خلاف چې درته کومه خبره کوي چې بالکل نه مانی حرام راول چې بالکل نه مانی مال نری صادرګي راول چې بالکل ولا راو نه حضور پاک فرمایي وی په اخره زمانه کې بداسه خزي وي چې اغيب جامع غسته او بربنده وي صحابه وی دا بل څنګه بربنده وي جامع به غستی بربنده وي دا د دې زمانه دا نری لباس غوینو لیدل او چې پلا رزي نو سالو ته بزان مایل کوي او سړي بزان تر مایل کوي او سرونه پیدا سی وی عربو کې یو قسم خان دی د قبانی دی تاسو یو طرف تراتاو دی وی په مکیز نه بل اثر په لار باندې کو ګوړي وی دا زناکار خدي دی ګوره زمارو حضور پاک مونږ ته طریقه خوله ده چې خزه کې ابو هريره ته فرمایي نو خزه کا وخو دیندار خزه وکا بی دینه خزهونه کې بی دینه دوزخ دی دوزخ چې سستل استومان راشه او تعالی پختو چاپیو کې زور دلو کې داسې خزاو کا چې تعالی زر ډوړې په منډه راوړي داسې خزاو کا چې چې دل په منډه پخه کې داسې خزاو کا کور دل صفا ساتي بچی دل صفا ساتي او دس دل بګرمای رو جماعت تنظیم دل کوي او د پېشمنی تنظیم دل کوي داسې خزاو کا دا د دنیا هم جنت او د آخرت هم جنت او چې ستلستومان راشه او تندیل غټي ور کړی تبه خدای نه زه خدا ګور او چاره نه رااله زه خدای لزتر او دی بلا عمره ته تندې تریو کړل دا دوزخ دې کنه په ما شومان او خيار خلی نو کما شومان چې سره جنگ ممکن خاون تعالی نه وای او چې قمق لخذي بي دینه ما شوم پلان کینن بیا والے دې زته سندا بارګر دخه هغه ټوپک دګوتی او تک دګوتی کی جګړه جوړ شي دا ټول لخذو دلاس نو حضور پاک منت طریقه خودلې ده چې خزه کې دیندار مکه بی دینه خزه باندې نمبر 1 دین دا پواده کې ډېر لوی ثوابونه دي څنګه ثواب دی پکې یو خو سلیم د ګناه نه خلاص شو خدام د ګناه نه خلاص شو دا خو یو ثواب دیم ثواب یې سره
تاسو کې چې یو کس یو کافر مسلمان کی نو خلق وی دا ډېر لوی سړی دی ګوره یو کافر مسلمان دا څه ده کنه او چې څوک وادو کی نو نه لس بچي او شي دا نه لس بچي مسلمانان د در برکت پیدا شي هغه کې د زامن نور بچي شي او د نور بچي شي نو دا سلسله کوم دی ته رسیږي تب قبر کې پروته او دا سلسله رواني تر قیامت پورې دینه بزرګونه لکونه بچي جوړ شي دا ټول چې ذکر کوي او کلمو لا اله الا الله او منځونه کوي او د سونه کوي نو ثواب به تا ته ملاويږي دا د واده برکت دی نو واده کې رونو ډېر لوی خیر دی ځکه حضور پاک زور لګول دي په صحابه وی وادو کې او چې وادو کې نو تناکحو نکاو کې وتناسلو او نسل راوړې نسل زیات کې وإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وجه سمر استاسو بچی دیری زما امت دیر شو نو دا قیامت پر وبز فخر کوم چې زما امت دیر دی نو بچی مراونه جرندې باندې لګوي اوس منصوبه باندې والا دی هغه بچی دوه اچھے دو بچی براوړې زیات باندې راوړې د اشتهارات دی او دا منډي دی او ترډي دو بچی براوړې نو باز خلک په عملو کې دو بچی راوړي زیات نه راوړي چې کله بوډا شي ډېر داسې راغلی دی یو په اکسیډنټ کې مړ شي بل پته به مړ شي نو بیا په تعویذونو پسې ګرځي جی بچي تعویذ والو کې چې بچي مو شي هلکه ستا بچي نه شي یو دوه خدای راکړي خو الله واغشتل نو تا جرنده ولې والا اوس په اتیاو کالو ته د 15 پېټو د خزر بچي د رقم نه پتا وی درو په دې امریکای په سکیم بس عمل نه کوي د انګريزانو په طریقه به عمل نه کوي حضور پاک وای بچی ډیر راوړی هلکه ډوډۍ به څوک ورکوي چې ډیر بچی شي نو تاسو نه تپوس کوم ورونو ډوډۍ د چا په اختیار کې ده الله خدای به ورکوي تا له چا درکړه الله درکړه هغې له به خدای ورکوي کور تا له چا درکړه الله هغې له به الله کور ورکوي ډوډۍ د خدای په اختیار کې ده کور د الله په اختیار کې دی دا بنوي ډوډۍ به څوک ورکوي او کور به څوک ورکوي او دا ډېر خلک مونږ له راشي بانې لټې جي ښځه مې ناجوړه ده جي او دویم ماشوم زم ټیک ټاک ته نه مري نه را ناجوړه بانې مه جوړوه پرې چې بچي د ډېر شي ښه ده مسلمانان به ډېر پیدا شي ذکرونه ولې په کور کې ډېر کېږي تلاوت د قرآن شریف به ډېر کېږي نیکان بچي پیدا کا نو په دې به عمل نه کوي په منصوبه باندې ځکه حضور پاک مبارک ترغیب درکړي تناکحو نکاو کې وتوالدو بچی راوړی وتناسلو نسل زیات کې فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وإذا بستاسو ببرکت دا قیامت پر اس پنور امتونو فخر کوم چې زما امت ډیر دی دا د واده فایده درونو نو دیندار ښځه به کوي او نیت به دی چې ماله خدای پاک ډیر بچی راکړي او دا ټول د الله ذکر کوي او منځونه او دسونه کوي زمون په وطن کې دا یو طریقه ده چې لاول د الک مور او پلار ګرځي د الک لجینې ګوري دا شرعي طریقه ده بیا چې جینې پیدا کی د مہر خبرو کې سونه مہر بغواړي دا هم شرعي طریقه ده بیا ورکی کویدن شي په کویدن کې نکاح شي نکاح تړل شي دا هم د شریعت طریقه ده نکاح خد چوشي او حضور پاک فرمایي چې کله نکاح کې نو دا نکاح مشوره کې اعلنوا هذا النکاح اعلانو کې وجعلوه فی المساجد او په جمعات کې نکاح تړل عبادت ته اعلان سره اعلان دا چې په خوا به خلکو ډمامه والا دا یو ښه طریقه او یا یو بل ته اطلاع ورکړي لکه مبارک شپلان کې ښځه وکړه ډزې ګورې منه دي اعلان نه دی ډزو باندې خو یو پیسې ډېرې لګي او دویم دا دی چې دا ګولی چې ته بل ځای پرېږدي اکثر انسان ترې مړ شي په لویه ګناه کې به ګیر شي بیا د هغې نه پس واده کېږي کویدن او واده د عایشې بیبي کویدن د حضور پاک سره په مکه مکرمه کې شوی او بیا واده په مدینه منوره کې شوی نو که کویدن کې نکاح نه تړي نو په واده کې هم تړلی شي پروا نشته او که په کویدن کې دې وتړله او د هغې نه پس بیا واده راغی نو بیا دوباره د نکاح د تړلو ضرورت نشته بیا چې کله وادي نو مسنون سنت طریقه دا ده چې لاول به ډولی راوړئ نو بیا خلکو له ډوډۍ ورکړه ولیمه ورته وایي دا مسنونه طریقه ده او که چا د ډولی نه مخکې ډوډۍ ورکړه نو هم یو صدقه ده خیرات یې دی ثواب یې وګټه خیرات یې وشو
خو طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دادا چې ډوله نوړي او وادو شي دا غي نه پس ولیمه وشي. د خزم وادلت للجیز دیخوا چې په پرده کې وي او سړی او لکان یو بل سره ګډ وډ ني او په حیا کې دي. نن په بخاری شریف کې یو حدیث تیر شو، ماشومان او زنانه را روانې وې د واده نه، نو حضور پاک مبارک ورته ډېر زیات خوشحاله شو. زر ورته پاسېد د واده نه راتلې، وی ای قومه، وی قسم دې چې ستاسو د انصارو ښځې ماشومانو زما زړه ته ډېر نږدې او زما ډېر خوښ یم. په واده کې تمبل وهل چې ګملوګان پکې ني نو دا منه نه دي، دا خیر دی، دا د خوشحالۍ موقع ده. او علما وایي چې پر یو لاس ته وایي او شپېلې او باجې غږول پکې ګناه ده. او که ماشومان جنکې په کور کې دننه لګیا دي او خپلې غزلې وایي نو دا هم خیر دی، منه نه دي. او که پیغلې جنکې په کور کې دننه خوشحالۍ کوي او سړي ورسره ني صرف جنکې وي نو هم خیر دی، خو اواز به ډېر نه اوچتوي چې سړي به ونه لري. زمونږ په وطن کې خلک دا ټیپ کړي ځان ته او هغه ډنګېږي او ورته ښځې ګډېږي، دا ښه خبره نه ده، دا ناجیز ده. وی سیارونه راوړل ګناه ده او فلمونه غږول په واده کې دا ګناه ده، دا ناروا دي. واده تا باندې الله یو خوشحالي راوسته، دا الله یو ډېر لوی احسان دی او د خدای پرځونه ده، لوی خوشحالي ده کنه. نو دا خوشحالي چا راوسته ده؟ دا الله راوسته ده. نو الله په دې خپل خوشحالۍ کې خوشاله کړه، دقسې پروګرام جوړ کړه د دین د نصیحت. الله مخه پکه وګونه د غم او د خوشحالۍ قنجانې چا سره دي؟ الله سره. نو کتا نن الله خپکه په دې خوشحالۍ کې د ګناه وګټله او ناروا دی وکړل، نو بیا به رستو د خوشحالۍ او د غم چا بیا نه الله سره دي، رستو به خوشحاله نه کړي. خدای پکې خوشحاله کړه، ښکلی مجلس پکې جوړ کړه، عالمان ناتخوانان راوغواړه، عالمان به تقریرونه وکړي او خلک به یې واوري، ناتخوانان به خشته د حضور پاک صفتو کې خلک به یې واوري. دا شرعي طریقه ده، دا ښه خبره ده. او چې ګناه وکړي شپه تېره به شي، لیکن بیا به د خدای نه د خوشحالۍ امید نظر دی. د خدای فضل دی زمونږ د پښتنو اکثر ودونه دا د شریعت مطابق. اوس ځای په ځای پکې څه نارواګانې راوتې دي، هلکان ټول دننه شي، جینۍ کره لاړ شي او د جنکو په منځ کې ګډېږي، دا ګناه ده. پخوا به ورته وربل وي سړی بلا او نور هلکان مې هم ځان سره بوتلل او د جینۍ د سر نه به یې ویښته پرې کول، دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده، دا ناروا دي. د خپلو زنانو حیا پردو سړو ته ولې دی؟ مونږ برونو هغه کار کوو چې کوم د خدای رسول مونږ ته ویلي دي، داسې ده که نه؟ نو په هغې به الله هم خوشحاله شي او د خدای په ښکلو پیغمبر به هم خوشحاله شي او زمونږ به د دنیا او د آخر ګټه او خیر هم پکې راشي. او چې مونږ داسې کار وکړو چې مونږ پکې الله خفه کړو نو بیا به خدای مونږ هم خفه کوي. خدای دې د خفګان نه وساتي. د حضور پاک صحابه کرام ودونه کړي دي، ساده ودونه یې کړي دي، ساده. دا دومره لوی اسراف هم نه دي لکه زمونږ دا خلک چې کوي، د زرګونو روپو کارونه چاپ کړي، دا خبره نه ده. ساده واده کوي، ولیمو کې خیراتو کې بس دا کافي ده. مدینه شریفه ته صحابه حضور پاک هجرت وکړه، نو هغه زمانه دا و چې یو مهاجر به یو انصاری سره ورولي جوړوله، یو انصاری سعد ابن ربیع رضی الله عنه او یو مهاجر دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. دا دواړه نبی علیہ السلام رونه کړل، وی تاسو رونه. هغه انصاری سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی دی مهاجر ته، وی ورور ته زما ورور شوی یو، وی در سره خپل مال نیمو او راشه زما دوه ښځې دي، ته پکې ځان له یو خوښه که چې کومه ستا خوښی زه به طلاق ورکړم، تا ته به یې په نکاح کړم. دومره صحابه ورورولي وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی ستا په اهل او مال کې د خدای پاک برکت واچوي. وی ما ته بازار وښیه، ما له خدای تجارت چل را کړی دی، زه به تجارت کوم. نو لار تجارت یې شروع کړ، نو خدای پاک ولې ډېر مال او دولت ورکړ. نو ښځه یې وکړه، نو د ښځې خامخا بعضې وخت دا رنګونه مرګونه پورې کړي، هله په جامه هغه داغ پرېوت د بیبي نه. نو حضور پاک پې پیش و، وی داسې دي؟ وی صاحب دا مې یو ښځه کړې ده، ولیمه دې کړې ده؟ وی نه. یولم ولو بشاتن، وی ولیمه وکړه اګر چې یو ګډه چیلی ولینې. صحابو څونه حضور پاک سره مینه وه، لیکن دومره سادګي کړې ده چې پیغمبر علیه السلام یې نه دی خبر کړی. نو ولیمه سنت ته د واده نه پس په دې الله خوشحالېږي، خو اسراف او تبذیر به پکې نه کړي.
دا مولانا صاحب مولانا حبیب الله صاحب عالم دی، شکر خوش قسمت ده، دا ضرور خادی ده او دا مبارک مجلس پکې جوړ. ما ګوره د دین یو څو خبره کو تاسو اورېده، نو مالم هم خدای ثواب راکړي او تاسو له هم خدای ثواب درکړي، او ان شاء الله چې خدای پاک دا خادي بخت ورکړي. دعا وکړو یا الله دا خادي بخت ورکړي، الله دې د ورو د بیبي په میانس کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. خدای دې د بد نظرونو ساتي، الله تعالی په دې خاده کې ولرسته خوشاله پیدا کړي، او الله تعالی کو جنې یو بل سره محبت او مینه پایدار نصیب کړي، او ته نه چا کو د اختلافاتونو ساتي. کوم صدقه خیرات وکړي خدای ته ول په خپل دربار کې قبول منظور کړي. الہ العالمین دوی دا ټول خاندان په دې خاده خوشاله کړي، او د جنې خاندان هم په خوشاله کړي. زمون په وطن کې رقم ولکانو چې خدای نشته ته ولا صالحه خدای ورکړي، او د کوم جنکو چې خاوندان نشته نیکان خاوندان نصیب کړي. د چا چې اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. الہ العالمین ته زمون ناراضي شي او زمون ټول خاده د شریعت مطابق وګرځي. خدای دا کړی دا علاقه په دین باندې کې او په قوم باندې کې، او دا ټول مرګري خدای د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د شرونو د فتنو د مصیبتونو نه پامن کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. دا بتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29